السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. زه یم عصمت سروان. داسې په زړه پورې معلومات مې نن درته راوړي دي چې ورته حیران به شئ. دا سوی مشهور معالج وایي. د هغه لومړۍ خبره دا ده، کله چې دې داسې یو څوک ولید چې ګړندۍ خبرې کوي، پوه شه چې شرمناک دی. دوهم، څوک چې د نیمه ورځ زیات خوب کوي، پوه شه چې زیات دردیږي. دریم، څوک چې ناڅه خبره خاندي، پوه شه چې غمجن او پریشانه دی. څلورم، څوک چې تل مسکی وي، پوه شه چې متواضع دی او زړه یې پاک دی. پنځم، یو څوک چې تل در سره شخړه جوړوي، پوه شه چې در سره مینه لري. شپږم، کله چې د یو داسې څوک ولید چې هیڅ چاته ارزښت نه ورکوي، پوه شه چې زیات دوکه شوی. او یو څو داسې نورې جالبې او له عبرته ډکې خبرې. د یوه دوکان په لوحه د دې په ځای چې ولیکي د لمانځه لپاره تړل شوی، لیکلي وو موږ لمانځه ته لاړو، ته هم راپسې راشه. څومره په مثبت انداز یې حق ویلی، ته هم دا په ژوند کې عملي کړه. کله چې وړه لړکۍ مړه شوه، په سترګو کې اوښکې راغلې او ویې ویل په جنت کې به دروازه ور وټکوم، دا به مې راخلاص کړي. د مصیبت په وخت کې صبر دې ته وایي. مخکې له دې چې د چا غیبت وکړې، سترګې دې پټې کړه او داسې وانګېره چې په وینو ککړه تازه او مه غوښه په خوله کې اړوې او په غاښونو یې ژوې. که دې سوچ خوند درکړ، بیا دې سترګې خلاص کړه او غیبت جاري وساته. د ماشومتوب نه هېرېدونکې خاطره، په کور کې به یو ځای ویده وې، خو چې کله به راپاڅېدلې په خپل ځای کې به پروت وې. یو ځوان وایي کله چې یوه پیغله تېرېږي ساه بندوم تر څو د هغې د عطرو بوی را نه شي، بیا به زناکاره ولیکلی شي. نو دوستانو، که چیرې مو زما ویډیو خوښه شوې وي نو حتما لایک ورکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هر وخت داسې ښکلې ویډیوګانې اپلوډ کوو. مننه. یو ورځ فرعون په خپل دربار کې د خپلو وزیرانو سره په خواږه مجلس اخته و چې یو کس د دربار له دروازې څخه راننوت او په لاس کې انګور و. د فرعون ته وویل تا انګور راته په سرو زرو بدل کړه، نو زه به ستا خدایي ومنم او تا به په رښتیا سره خدای وبولم. فرعون ناچاره و، ورته ویې ویل چې سمه ده. فرعون خپلې کوټې ته لاړ او زیات چرتونه یې ووهل. تر یو څه وخت وروسته دروازه وټکېدل. فرعون وویل څوک یې؟ د هغې خوا جواب راغی خاورې دې د هغه خدای په سر وي چې دا نه پېژني چې د دروازې تر شا څوک دی. شیطان راغی او په انګورو یې چوپ کړل. انګور په سرو زرو بدل شول. شیطان ورته وویل چې ما له دومره ځیرکۍ او هوښیارۍ سره د خدای د بندګۍ لایقت نه درلود او ته د هغه خدای د خدایي دعوه کوې چې د هیڅ چا زور نه دی ورباندې بر. شیطان ولاړ شو او له دې ځایه د تللو اراده وکړه. په دې وخت کې فرعون ورته وویل نو تا ولې هغه انسان ته سجده ونه کړه چې اوس به د الله له درباره هم نه وې ترټل شوی؟ شیطان ورته وویل زه خبر وم چې د هغه له نسله به هم ستا غوندې یو انسان پیدا کیږي. دوستانو، هیڅ وخت کبر او غرور ښه نه دی. کبر او غرور انسان له ځمکې ولي او هر څه دنیا مال او جایداد یې ورنه اخلي. کبر به د یو 2 ورځو لپاره په خپل مال وکړي، په حقیقي دنیا کې به ته څه کوې چې نه به مور در سره وي، نه به پلار او نه به مال نه جایداد به در سره وي. شیطان ډېر کوشش وکړ خو د یو کبر د لاسه لاړ، غرق شو او وترټل شو او داسې فرعون چې په سمندر کې غرق شو. نو تاسې هم باید له دغو کیسو څخه عبرت واخلئ. مننه چې ویډیو مو تر پایه سره وکتل. که مو دا ویډیو خوښه سوې وي نو لایک ضرور ورکړئ او زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ چې تر څو زموږ نورې ویډیوګانې هم تر تاسې پورې در ورسیږي. مننه.